دا ناره املا په دې برګ منګي بریخي کړي رانیز دې ګرانا اختر دې ګورې هاي هاي رانیز دې ګرانا اختر دې ګورې چې زمونږ د جدایۍ قصه رښتیا شي چې زمونږ د جدایۍ قصه رښتیا شي جنازه غیبانه دلته ادا شي او یو بدنامه که دوه درې خبرې وکړي یو دوه درې کسه نیکنامه به رسوا شي. ملګرو افسر افغان یم د یوې ځانګړې ناڅاپي ډالۍ په لاس بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. اگر چې نن د اتوار ورځ ده نو زه د واک په موډ کې وم. اتوار په ورځ باندې زه داسې دوه درې ګنټې واک کوم او د ملګرو ته دا پیغام هم ورکوم د خپل ښه صحت دپاره واک کوئ، ایکسرسایزز کوئ. زموږ د صحت په موږ باندې ډېر حق دی. راسره ناست دی ډېر محترم حبیب عابد صاحب، څوک چې د پیشې د لحاظه استاد دی، د نوي ذهنونو تربیت کوي، روزنه پالنه کوي. په تیره د دیر د خوږې سیمې او بیا چېرته چې یو پاتې کېږي نو هغه ځای ته موږ غېږه ویو. خدای دې په واورو کې حصار کا چې د تودې غېږې مې درشي ارمانونه. په هغه غېږه کې موږ بلها ورځې شپې سبا کړي دي. په تیره دوی خپل امفل هم ترسره رسولی دی. په پښتو ادبیاتو باندې پورا گرفت او کمانډ لري. په دغه ناڅاپي کې به نن دیو زمونږه میلمانه وي. سلطان ملک صاحب راسره هم ناست دی، د هغو هم ډېره زیاته مننه کوم. حبیب عابد صاحب چونکې ما خبره وکړه د اتوار ورځ ده نو ما ته د جاوید شاه درمان صاحب یو د شعرونه رایاد شي. هغه وایي چې څه د کور او څه د یار ضرورتونه ما به خرڅ کړي په بازار ضرورتونه او زه یریږم محبت به رانه هیر کړي د اتوار نه تر اتوار ضرورتونه. یعنې دا ضرورتونه دومره ډېر شوي دي. چونکې ناڅاپي کې تاسو راغلی خوشحاله هم شوم. پېښور کې ناست وو نو موږ دوه په دوه شاعران وو. نو زه یم چې تاسو به صدارت وکئ او زه به پکې اعزازي میلمه شم. ډېر خوند وي او د ټول نه مخکې زه یو څو خبرې وکړم. جي ضرور دا خپل یو اعزاز ګڼم چې په ناڅاپي کې ما دا میسه میلاو چې زه پکې کېناستم. خوشحاله او اوسئ. بیا د ننني اتوار ډېره زیاته مننه چې بغیر څه د ارادې نه چې کوم دی تاسو راپېښ کړی زموږ دلته ناسته وشوه. داسې بیا خو ستاسو په دغه پروګرام دا خو زما یو ارزو هم وه چې یاره په ناڅاپي کې چېرته مونږ هم کینو ځکه چې نن سبا چې په سوشل میډیا کې کم یو پروګرام ډېر زیات شهرت لري، ډېر زیات ښه چلیږي او ډېر زیاتې خلک خوښوي نو هغه ناڅاپي ده. ستاسو ډېره مننه. ډېره مینه او احترام دا ستاسو عظمت دی. رښتیا خبره دا ده دا د دې ناڅاپي خوشقسمتي ده چې په هغې کې نن تاسو ناست یې. خوشحاله راته اوسئ. نو چونکې د روایتو تر مخه اول به خپل یو څو شعرونه ووایم او بیا به نیغ په نیغه راځو ستاسو شعرونه لګي او تاسو نه به زه د ترنم هیله کوم. جي یاد دې وي چې ستاسو غږ هم جادوګر دی. څو نوي شعرونه دي. وایي چې په دوه پیسې روان وي پردي شرله، چې په دوه پیسې روان وي پردي شرله، پښتانه دي بس پیدا د بل اشرله. او زما قام که غاړه ورکړه د هنر له بیا به نور سپوږمۍ ته ځي هر مازدیګر له. حبیب عابد صاحب زما قام که غاړه ورکړه د هنر له بیا به نور سپوږمۍ ته ځي هر مازدیګر له. او د علم په جنازه کې هیڅ څوک نه و خدایه کم نصیب دې ورکړو زما غر له. د علم په جنازه کې هیڅ څوک نه و سلطان ملک صاحب د علم په جنازه کې هیڅ څوک نه و خدایه کم نصیب دې ورکړو زما غر له. او چې سبا له بیا په ځان پسې خفه یې نو د زلفو بڼ ته ولې ځې چکر له. چې سبا له بیا په ځان پسې خفه یې نو د زلفو بڼ ته ولې ځې چکر له. او ته زما په خفګان هیڅ غمجنه نه یې خلک ټینګه غاړه ورکړي مرور له. حبیب عابد صاحب ته زما په خفګان هیڅ غمجنه نه یې خلک ټینګه غاړه ورکړي مرور له. او لا راغلی کور ته نه وي د افغان مې چې خبرېږم بیا روان وي پېښور له. دا زموږ یو څو نوي شعرونه خوشحاله راته اوسئ. هم په دغې سره زموږ ډېر محترم حبیب عابد صاحب رښتیا خبره دا ده ډېر دروند دی، پښتون دی او ډېره خالصه مخلصه مینه ده پکې. هغو ته به بلنه ورکوم ما چې ویني سر کړي ښکته یو سړی راته ډېر دی ملامته یو سړی. ډېر محترم حبیب عابد صاحب ته په دغه شعر باندې بلنه ورکوم چې را سره خپل ترنم شریک. ډېره مننه. افغان صاحب کوشش کوم ځکه چې ستاسو په مخ کې بیا په ترنم کې هسې شعر ویل هغه داسې دي چې خدای پاک په دغه دواړه आवाज هم تاسو له خدای درکړی دی او شاعري هم درکړې ده. بهرحال کوشش به کوم
چې یو غزل درته ووایم او وګ داسې وکړئ چې اول داسې یو غزل ووایې بیا ترنم له راشي زه خورم چې نن تاسو پوره دیوان مونږ ته ووایې خوشحاله یم مجید غزل به درته داسې ووایم چې ارشاد مینه د زړه زور غواړي مینه د زړه زور غواړي او زور زمونږ چرته دی مینه د زړه زور غواړي او زور زمونږ چرته دی ځان لکلی کور غواړي او کور زمونږ چرته دی واه واه بیا په دې پسې بل یو شعر دی چې دا د زړګي سور زخم څرنګه راټول بشي دا د زړګي سور زخم څرنګه راټول بشي دا هر وخت ټکور غواړي ټکور زمونږ چرته دی یو بل ته چې وژاړي یو بل ته تر غاړې شي یو بل ته چې وژاړي یو بل ته تر غاړې شي یو بل ته تر غاړې شي دغه سکرور غواړي او ورور زمونږ چرته دی یو بل ته تر غاړې شي دغه سکرور غواړي او ورور زمونږ چرته دی د اخري شعر داسې دی په دې کې نور هم شعرونه ډېر دي خو چونکې زمانه اوسېږي ارشاد داسې دی چې لاس چې مو څوک قبر ته پورته کړي دعا وکړي لاس چې مو څوک قبر ته پورته کړي دعا وکړي کم د هدیره زمونږ ګور زمونږ چرته لاس چې مو څوک قبر ته پورته کړي دعا وکړي کم د هدیره زمونږ ګور زمونږ چرته دی او مینه د زړه زور غواړي زور زمونږ چرته دی ځان لکلی کور غواړي کور زمونږ چرته دی ډېر زړه پورې ترنم له به راځو جي ترنم له او یاد دې وي زما ملګرو ته د هغه یادګارونه مو کومه چې حالات به بدلو په نوم باندې یو کتاب هم د حبیب عابد صاحب په دغه وروستیو کې چاپ شو هغه په مارکیټ کې هم شته دی نو ستاسو کلام به موږ اورو جي په ترنم کې بس یو غزل به ووایم جي په ترنم کې چې ارشاد ګرانه هر پل سنگر د ګورېرو ګرانه هر پل سنگر د ګورېرو د هر چا په مونږ نظر د ګورېرو ګرانه هر پل سنگر د ګورېرو پرو مال دی بنگړیو تړ جانانا 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 ټول محلت پمون خبر دے ګورېرو ټول محلت پمون خبر دے ګورېرو د هر چا پمون نظر دے ګورېرو ګرانه هر پل سنگر دے ګورېرو دا نریم لا بد برګ منګي بریخي کړي نریم لا بد برګ منګي بریخي ډېر نازک شعر دی دا نریم لا بد برګ منګي بریخي کړي دا نریم لا بد برګ منګي بریخي کړي رانیز دې ګرانه اختر دې ګورېرو رانیز دې ګرانه اختر دې ګورېرو د هر چا په مونږ نظر ګورېرو ګرانه هر پل سنگر دې ګورېرو رقیبانو خو نن بیا تورې تېرې کړې 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 بیا محشر ستاسو پور دې ګورېرو بیا محشر ستاسو پور دې ګورېرو د هر چا په مونږ نظر دې ګورېرو ګرانه هر پل سنگر دې ګورېرو زبچا چاته مې سر تلي کېږدما بچا چاته مې سر تلي کېږدما
زبچا چاته می سر تلیک گداما زبچا چاته می سر تلیک گداما پمون هر سڑکا پرد گورے پمون هر سڑکا فرد گورے رو دهر چا پمون نظر دے گورے رو گران هر پل سنگر دے گورے رو جبم وہ جانا نپسرو شندو 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 عابد ٹول پر ہر دے گورے رو عابد ٹول پر ہر دے گورے رو دہر چا پمنگ نظر دے گورے رو گران ہر پل سنگر دے گورے رو ډیره زیاته مننه کوم ډېر محترم حبیب عبید صاحب چې تاسو راغلی دغه ناڅاپي مو نوره ښایسته کړه ملګرو د ژوند د ښکلا د مینې د کر د خوشحالو د زغل دغه سفر به هم دغسې دوامدار وي په دې ټپه باندې د نن دغه ناڅاپي پای ته رسومه چې د باچا لښکر ټولېږي خدای دې د خیر په ته به پرې باسه مینه افسر افغان ته اجازت راکوي د لوی الله په امان